په محبت کې دا جایز نه دي دعوی دي نه کړي په محبت کې دا جایز نه دي دعوی دي نه کړي چې معشوقونه څوک د سرو شونډو سرونه غواړي. ډېر زبردست. او مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله احترامات ملګرو. عمر صدیق درویش یم د عمر صدیق درویش پاڼې نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو څنګه چې لیدلی شئ ننني پروګرام کې د نوي کول ځوان ښه شاعر چې ډېر ښه سوچ لري اسدالله اسد صاحب میلمه کړی دی. اسدالله اسد صاحب تاسو ته په دې خپل پروګرام کې هرکلی او ډېره زیاته مینه وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه کوم درویش صاحب چې تاسو په دې مصروفیاتو دور کې وخت وایستو د ژوند یو څو لمحې مې دلته راوړې که نه، نو ډیره زیاته مننه کوم. آباد اوسئ. اسدالله اسد صاحب مینوالو سره پیژنګلو وکړه لنډو ټکو کې. زما نوم اسدالله دی او اسد مې تخلص دی او د بلمینې کلي هنګو سره تعلق ساتم. اسدالله اسد صاحب ما مینوالو سره به څه شی شریکوي؟ درویش صاحب غزل به ووایم، هغه نه مخکې یو څو شعرونه چې څوکیداري لکه وریځو په محتاب شروع کړه. څوکیداري لکه وریځو په محتاب شروع کړه، هغه اوس پیغله شوه پرده یې په نقاب شروع کړه. او مننه. او زه یې په نوم د جانان نه په جناب یادوم، زه په نوم د جانان نه په جناب یادوم، لویه شوه اوس ماته نامه یې د نواب شروع کړه. او مننه. او غزل دی چې وخت مې په زړه کې ارمانونو سره لوبې کړي او درد مې د زړه د پرهرونو سره لوبې کړي. وخت مې په زړه کې ارمانونو سره لوبې کړي او درد مې د زړه د پرهرونو سره لوبې کړي. او لیونی شوی ومه کلک تړلی شوی ومه لیونی شوی ومه کلک تړلی شوی ومه بېګا مې خوب کې زنځیرونو سره لوبې کړي. ډېر زبردست. مننه. او سترګې مې سرې دي خو قربان نشه مې نه ده کړي. سترګې مې سرې دي خو قربان نشه مې نه ده کړي. سترګې مې سرې دي خو قربان نشه مې نه ده کړي. دا مې څو شپې ستا تصویرونو سره لوبې کړي. یو ځل بیا. مننه. او سترګې مې سرې دي خو قربان نشه مې نه ده کړي. او دا مې څو شپې ستا تصویرونو سره لوبې کړي. او یو خوا پښتو بل خوا بېلتون پکې غمونه د یار. یو خوا پښتو بل خوا بېلتون پکې غمونه د یار، ځکه مینو دي ځانونو سره لوبې کړي. او مننه. او چا کړو نادان چا کړو هوښیار او چا د عشق لیوني او دا ټولو د ادب سره تړونکو ده ډلۍ وي چې چا کړو نادان چا کړو هوښیار او چا د عشق لیوني، خلکو زمونږ د کردارونو سره لوبې کړي. او مننه. او خدای ګو بلای خپل خالق نه دې ډېر لرې کړمه. خدای ګو بلای خپل خالق نه دې ډېر لرې کړم. او عشق په ما خو دې منځونو سره لوبې کړي. مننه. او خدای ګو بلای خپل خالق نه دې ډېر لرې کړم. او عشق په ما خو دې منځونو سره لوبې کړي. او مکتي شعر ده چې کله جانان کله غربت کله مې غم چیړلی، کله جانان کله غربت کله مې غم چیړلی، اسد یم ما خو الهامونو سره لوبې کړي. ډېر زبردست. یو غزل نیم بل شریکه مینوالو سره. درویش صاحب د یو بل غزل دی چې ستونزو د جانان نه منې کړی یم، ستونزو د جانان نه منې کړی یم، وخت د هر ارمان نه منې کړی یم، او هغه څوک په ځان باندې مین ښکاري او ځکه یې د ځان نه منې کړی یم. مننه. هغه څوک په ځان باندې مین ښکاري او ځکه یې د ځان نه منې کړی یم، اخلي مې خانخیله په بلها دولت، اخلي مې خانخیله په بلها دولت، پلار ځکه د خان نه منې کړی یم. مننه. اخلي مې خانخیله په بلها دولت، پلار ځکه د خان نه منې کړی یم. او وایي چې د سپو پروا به نه کوي، وایي چې د سپو پروا به نه کوي، زړه د هر ګریوان نه منې کړی یم. او غم دې زما نه کوي چې نه راځي، غم دې زما نه کوي چې نه راځي، ولې خفګان نه منې کړی یم. او هر څه به مې ویلي وسه د خو، هر څه به مې ویلي وسه د خو، وخت د حق بیان نه منې کړی یم. هر څه به مې ویلي وسه د خو، وخت د حق بیان نه منې کړی یم. د یو بل غزل دی درویش صاحب چې نه
فسادونه غواړي نه بغاوتونه غواړي نه فسادونه غواړي نه بغاوتونه غواړي ژوند تیرونه خو بلها ښکلي چلونه غواړي او دنیا بازار دی پکې مونږ یو بې زړونو خلک دنیا بازار دی پکې مونږ یو بې زړونو خلک چې څوک مې ګوري نو زمونږ نه پکې زړونه غواړي مننه او دنیا بازار دی پکې مونږ یو بې زړونو خلک چې څوک مې ګوري نو زمونږ نه پکې زړونه غواړي او هم میخواران هم سودخواران او هم د حق خوړونکي هم میخواران هم سودخواران او هم د حق خوړونکي جومات کې ناستې په دعا کې جنتونه غواړي او مننه او مونږ د خدای او هندوانې د بوتانو غواړي مونږ د خدای او هندوانې د بوتانو غواړي او دا کوم مذهب دی چې زیارت نه ارمانونه غواړي او په محبت کې دا جایز نه دي دعوې دې نه کړي په محبت کې دا جایز نه دي دعوې دې نه کړي چې معشوقونه څوک د سرو شونډو سرونه غواړي او مننه په محبت کې دا جایز نه دي دعوې دې نه کړي او چې معشوقونه څوک د سرو شونډو سرونه غواړي او هغه د بل نه ته هغه نه زه چې تا نه غواړم درویش صاحب شعر به کې و چې هغه د بل نه ته هغه نه زه چې تا نه غواړم ما نه څوک بل هغو سوالونو جوابونه غواړي او مننه چې جوړ لیونی شو وایي نه هغې نه ښکلي نه دي جوړ لیونی شو وایي نه هغې نه ښکلي نه دي ما نه مې زړه د ښاپېریو دیدنونه غواړي او مننه ورته به وجاړي اسده د لیدو نه یم ورته به وجاړي اسده د لیدو نه یم او هغه ښه نه کوي چې اوس مې تصویرونه غواړي ورته به وجاړي اسده د لیدو نه یم او هغه ښه نه کوي چې اوس مې تصویرونه غواړي مننه اسدالله اسد صاحب مونږ سره ننني پروګرام کې میلمه او تاسو یقیني چې د هغه شعرونه غزلونه اورېدلو په معیار ډېر پوره دی عمر یې دومره نه دی خو لیکلي چې کوم دی هغه ډېر پخه دی نو اسدالله اسد صاحب تاسو ډېره مننه کوو او بل پروګرام پرې مونږ سره اوسئ د لوی الله په امان